سلامونه وخت مو بخیر ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. په وردګ پوهنتون کې د یاد پوهنتون له څلورو پوهنځیو څخه د 12 لوبډلو ترمنځ د ټیپ بال کرکټ اته ورځې سیالۍ پیل شوې او شپږ ورځې به دوام وکړي. د دغو سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې د نوموړي پوهنتون مشرتابه د پوهنځیو رئیسانو امیرونو استادانو او محصلینو ګډون کړی و. د یادو سیالیو لومړۍ لوبه د انجنیري او کمپیوټر ساینس پوهنځیو ترمنځ ترسره شوه. په پیل کې د انجنیري پوهنځي لوبډلې توپوهنه وکړه چې په ټاکلو اته ورونو کې د 15 لوبغاړو په زیان سره شپږ منډې هدف کېښود. بل لوري ته د کمپیوټر ساینس پوهنځي لوبډلې دغه هدف د شپږ اورونو د 2 لوبغاړو په زیان سره پوره کړ. د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په لرې پرته سرحدي ګوشته ولسوالۍ کې چې له مخکې پکې ورزش ته هیڅ پاملرنه نه وه شوې، د قومونو د اتحاد او یووالي په موخه د اته لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. په دغه سیالیو کې د ګوشتې الف مماخیل چیکنور خویز اتلان ګوشته بی خیابندي سربلند لیسې او کابل کمپ لوبډلو ګډون کړی و چې د پیل په لوبه کې خویزو اتلانو لوبډلې خپلې سیالۍ ګوشتې الف لوبډلې ته په 2 میدانونو ماتې ورکړه او سیالي په خپل نوم کړه. باید یادونه وشي چې دا لومړی ځل دی چې په دغه سرحدي ولسوالۍ کې د اته لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره کیږي او دغه سیالۍ به 2 ورځې دوام وکړي. د کاپیسا ولایت د ابو ریحان البیرونوي پوهنتون د طب او د ژورنالیزم پوهنځي د فوټبال لوبډلو د دغه پوهنتون د فوټبال پایلوبې ته لار پیدا کړه. دغه سیالۍ یوه میاشت وړاندې د البیرونوي پوهنتون د سپورټ امریت له لوري د محصلینو د هڅونې او د فوټبال د غوره لوبډلې د ټاکلو په موخه د 9 پوهنتونونو ترمنځ د تګ او راتګ په بڼه پیل شوې. په پای کې د طب او ژورنالیزم پوهنځیو لوبډلو د یادو سیالیو وروستي پړاو ته لار پیدا کړه چې دغه پړاو به هم په راتلونکو څو ورځو کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ تیر کال هم د کاپیسا ولایت د بدني روزنې او سپورټ امریت او د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون په همکارۍ ترسره شوې وي. په کابل کې د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د زورخانه تمریناتي ځای کې د کابل ښار لویدیځ زون د بدن ښکلا او فټنس 14م پړاو ټاکنیزې سیالۍ پای ته ورسېدې. په دغه سیالۍ کې د کابل ښار لویدیځ زون په 2 کلاسونو بدن ښکلا او فټنس کې د 15 کلبونو 296 ورزشکارانو ګډون درلود. په دغه سیالیو کې د بدن ښکلا کلاس کې له 55 څخه تر 90 کیلوګرامه ورزشکارانو او په فټنس کلاس کې له 180 سانتي متر څخه تر 180 سانتي متر پورې ورزشکارانو ولوبېدل. یادې سیالۍ چې 2 ورځې دوام وکړ په هر کلاس کې 40 تنو چې جمله اتیا کېږي د کابل ښار لویدیځ زون بدن ښکلا او فټنس منتخب لوبډلې وټاکل شوې. د بدن ښکلا فدراسیون د معلوماتو له مخې له دې ډلې د هر وزن لومړي 3 مقام ګټونکي ورزشکاران د ملي لوبډلې د غوراوي سیالیو کې هم ګډون کولی شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي او پخوانی کپتان محمد نبي په نړیوالو یو ورځنۍ لوبو کې 3 منډې پوره کړې. محمد نبي په 109 لوبو کې لوبېدلی او په 140 لوبو کې 3 منډې کړې چې 10 سلیزې او 15 پنځوسیزې پکې شامل دي. له رحمت شاه زرمتي وروسته محمد نبي دویم افغان لوبغاړی دی چې دا کارنامې ثبتوي. د ریال ماډریډ لوبډلې کپتان کریم بنزما وایي غوښتل له ریال ماډریډ سره تقاعد وکړي خو دا کار ناشونی و. د رسنیو د راپورونو له مخې د ریال ماډریډ کلب د لوبغاړو او د رسنیو د غړو په حضور کې نن یو کنفرانس جوړ کړ. بنزما د خپل الوداع په مراسمو کې ویلي د خپلو احساساتو په اړه خبرې کول خورا ستونزمن کار دی، مګر زه غواړم د ریال کلب او خپلو ټیم ملګرو څخه مننه وکړم. ما په خپل ژوند کې ښه سفر کړی، زه نیکمرغه وم چې زما د ماشومتوب خوب رښتیا شو. زه به هیڅکله رښتیا هیر نه کړم. ریال د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو غوره کلب دی. هغه زیاته کړه ما غوښتل چې د فوټبال له نړۍ څخه ریال ماډریډ ته الوداع ووایم، مګر په ژوند کې داسې شیان پیښیږي چې وړاندوینه یې نشي کېدای. زه فکر کوم چې نن ورځ مناسب وخت دی چې لاړ شئ او نوې ننګونې تجربه کړئ.
او د رسنیو د راپورونو له مخې سعودي عربستان اعلان وکړ چې د اتحاد کلب یوه پلاوي تېره شپه په لندن کې د چلسي ستوري نیګلو کانټي سره لیدنه وکړه او د دواړو خواو ترمنځ توافق وشو. د 2018 نړیوال جام اتلولي به د 100 میلیونه یورو کلني معاش سره له اتحاد سره 2 کلن تړون لاسلیک کړي. د ستورپوهنې د مسلمان ستوري سعودیانو ته شنه څراغ ورکړ.